درانو دوستانو ستړي مشئ د ډیجیټل چین پروګرام ته مو زه غوټۍ هرکلی کوم. د چین د شينجيانګ د ویور کورواکه سیمه د دغه هیواد د ولایت په کچه یوه اداري حوزه ده چې د ځمکې مساحت یې په چین کې د نورو ولایتونو په پرتله زیات او ډیرو هیوادونو ته نږدې ده او ځمکنۍ سرحدي کرښې یې په چین کې هم ډیرې اوږدې دي. په شينجيانګ کې د بېلابېلو قومونو څخه باندې 25 میلیونه خلک اوسېږي او ټول د دغې سیمې د ښه او نیکمرغه ژوند شاهدان پاتې شوي دي. دغه سیمه د ورېښمو لارې په اوږدو کې د اقتصادي کمربند مرکز هم بلل کېږي او مختلف تمدنونه په همدې سیمې کې سره یو ځای شوي دي. نو زه به په نننۍ پروګرام کې د ګڼو شمېرو له مخې د شينجيانګ د باکیفیته پرمختګ په باب اړوند معلومات در سره شریک کړم. که څوک شينجيانګ ته سفر وکړي نو په دغه سیمه کې به د ترافیکي شبکې چټک پرمختګ احساس کړي. د اورمچي د T4 ترمینل پروژه د دولت په کچه په مهمو پروژو کې شامله ده او د دغې پروژې تر بشپړېدو وروسته به هر کال څه باندې 83 میلیونه مسافر د اورمچي له هوایي میدان څخه نورو ځایونو ته تګ راتګ کولی شي. د اورمچي د اقتصاد او تخنیک په انکشافي حوزه کې چې تازه جوړه شوی هغو 15 تصدیو او شرکتونو پکې دفترونه جوړ کړي چې د چین او حتی د نړۍ په لومړیو 1500 تصدیو او شرکتونو کې شامل دي. په همدې مناسبت د دغې حوزې د پرمختګ پټ قوت پیاوړی شوی دی. د اورمچي ښار په شمال کې د چین او یوراسیا نندارتون د ترسره کېدو ځای یعنی د شينجيانګ د غونډو او نندارتونونو مرکز د لیدو وړ دی او د مختلفو سیمو د پیوستون لپاره د پل رول لوبوي. د غونډو او نندارتونونو اقتصاد هم د کمربند او لارې د ګاډۍ آبادۍ لپاره نوی خوځنده ځواک برابر کړی دی. له 2012 کال راهیسې هر کال د شينجيانګ په قلمرو کې یو نوی هوایي میدان په کار اچول کېږي. اوس په شينجيانګ کې 28 ملکي هوایي میدانونه آباد شوي دي چې شمېر یې په چین کې لومړی ځای نیسي. دغو هوایي ډګرونو د شينجيانګ او د چین او حتی د نړۍ د نورو سیمو ترمنځ تګ راتګ لپاره ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي دي. د شينجيانګ د چټک پرمختګ بڼه د نړۍ پر مخ ننداره شوې ده. قدرمنو دوستانو نننۍ پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. بریالي اوسئ.